تاسو هم غواړئ دا رقم د خپله دغه ډیټا چې دا په نقشې مطابق باندې خپل سیل وښایئ، نو دغه راپور جوړولو لپاره به دلته ګوره ښه سلایسر باندې کلیک کوم، هغه دغه ولایت هم ماته ګوره ډیټا ښیي، هم نقشه ښیي د ولایت، هم دا رقم نه ګوره مکمل هغه نور معلومات هم موږ ته ښیي. نو دغه لپاره جوړولو لپاره زه دلته څه کوم، دا ټول ټیبل سلیکټ کوم، له کیبورډ څخه کنټرول 1 به پریس کوئ. دا چې پریس کړ ټیبل دا به اوکې کړو، نو دا ګور ټیبل فارمیټ کې راغی. بیا راځم دلته څخه دلته ټیبل ډیزاین کې څخه رنګ هم تاسو چینج کولی شئ دې څخه. بیا راځم دلته ټیبل ډیزاین کې هم تاسو کولی شئ انسرټ ټیب ته هم تللی شئ. دلته راځم سلایسر کلیک کوم، سلایسر ځم څخه واخیستم، دلته پروینس باندې کلیک کوم او اوکې کوم، نو د ولایتو مطابق مکمل موږ ته سلایسر راځي. بیا راځم دلته کالم ته، دا ورته ماته کالم کېږه، کالم باندې کلیک او دا رقم کالم کې راغی. تاسو کولی شئ دې څخه دې رنګ هم چینج کړئ. بیا داسې به لږ وړاکې کړم دا رقم ته، داسې کوم چې وړاکې دغه دې وړښته کړو. اوس راځم بیا انسرټ ټیب ته، انسرټ ټیب ته راځم، دې باندې کلیک کوم، راځم دلته میپ اخلم، میپ باندې مور میپ دلته چې کلیک کړو ګوره هغه راوستم، دا اوکې کوم، نو چې کوم ولایتونو کې موږ ګوره سیل لرو ټول ولایتونه موږ ته شو کړلو. اوس که د سلایسر باندې د هر ولایت باندې کلیک کړم سلایسر کې، نو د هغه ولایت اړوند موږ ته ډیټا مکمل ښیي. نو دا کوم ویډیوګانې کتلو لپاره موږ سره اوسیږئ. د لا معلومات په هیله.